د هلمند په دوو نادعلي او ناوې ولسوالیو کې سلګونه بزګرانو ته د کیمیاوي سرو او د جوارو د اصلاح شوو تخمونو د ویش لړۍ پیل شوه. د یاد ولایت د کرنې ریاست مسؤلین وایي نن سه شنبه په دغه ولایت کې د درو بهرنیو مؤسسو په همکارۍ له نږدې 850 تنه دهقانانو سره یاده مرسته وکړه. حیرالدین ویش دا لومړی ځل نه دی له دهقانانو سره مرسته کیږي، بلکې لسګونه ځله نور هم دې ته ورته بشري مرستې کندهار کې د 50 میلیونو ډالرو په ارزښت د سنو پارما درملو تولیدي کمپنۍ پرانیستل شول. د کمپنۍ مسؤلین وایي چې د 8 کاري ساعتونو په موده کې به د 15 میلیونه او 800,000 ګولیو، 2 میلیونه کپسول او 80,000 بوتلو شربتو د جوړولو ظرفیت ولري او پر بنسټ به په هیواد کې 25 سلنه د درملو اړتیاوې پوره شي. د یادې فابریکې ماشینري د WHO پر نړیوال سټنډرډ برابره ده. چارواکي وایي د خواب هرات د اوسپنې پټلۍ د درېیمې برخې د سروې کار پیل شو. د اوسپنې پټلۍ اداره وایي چې د دې ادارې تخنیکي ډلې د خواب هرات د اوسپنې پټلۍ په روزنګ تمځای کې د شمتیغ تمځای، امنیتي پوستې، د پټلۍ اوارې نښلېدا او د څراغونو اړوند د تجهیزاتو لګولو کار پیل شو. سترې محکمې تیر کال څه باندې 140,000 دوسیې حل او فصل کړي دي. د افغانستان د سرپرست حکومت ستره محکمه وایي چې په تیر کال کې په ټولیز ډول په دریو مرحلو کې 140,249 دوسیې حل او فصل کړي دي. توماس ویسټ د افغانستان په تړاو انګلستان او متحده عربي اماراتو ته د سفر نوی پړاو پیل کړی دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ ویلي چې انګلستان او متحده عربي اماراتو ته د سفر نوی پړاو پیل کړی دی. ویسټ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه سفرونه به په افغانستان کې د ګډو ګټو په درشل کې د اړیکو د ټینګښت لپاره ترسره شي.